د ورو سوال کړی دی وي روژه مې نیولې وه غوسه ومه نو یې ښځې ته مې دا وویل که زه تا سره پاتې شومه نو زما به په الله باندې ایمان نه وي اوس وایي زما مرسته وکړه خبره مې وي غټه کړې ده خلک راته وایي چې ښځه دې طلاقه ده او په 3 کاڼو طلاقه ده او د فایدې دپاره وایي هغه د حیض په ورځو کې وه الجواب اوس وایي زمونږ مرسته وکړه راشي ډېر دا ګرم ګرم نه د بریتو نه وینې ساسي خو چې کار وکړي بیا راشي څه طریقه به نه نو په ټیم د ورې ځان نه کنټرول کوو ټول زور د ښځې نه وباسي یاده که دا مسله چې چا ښځې ته ووایي که زه تا سره پاتې شومه نو زما به په الله ایمان نه وي نو ده ډېر قبیحه خبره کړې ده ډېره ناروا خبره کړې ده د دې څه معنی ده بلې طریقې سره داسې ووایه که زه تا سره پاتې شوم ای ښځې نو زه به کافر یم زه به یهودي یم زه به نصراني یم دلته یو څو مسلې دي یو مسله دا ده الحمدلله زما دا طریقه ده چې ګوره زه سوال ټوټې ټوټې کړم چې زموږ د وروڼو او خویندې مې پوه شي دې چې 3 مسلې دي یو دا سړی په دې سره کافر کېږي او که نه دویم دا ښځه بې طلاقه شوه او که نه درېیمه وایي ښځه مې حیض کې وه دا اوس بله مسله ده نو اول دې مسلې ته راځو چې په دې سره سړی کافر کېږي او که نه نو نه کافر کېږي په دې سره اصل کې دا څوک چې قسم خوري د ده مقصد صحیح یعنی دی د کفر نه نفرت کوي نو دومره بدی شي ځان پرې د کار نه منع کوي نو که ما دا کار وکړو زه به کافر یم د ده اوس کفر خوښ دی بدی شي ځکه خو یې دومره سخته خبره وکړه خو جاهل دی دا خبره یې غلطه ده او ځکه حدیث کې راځي واوره دا حدیث امام ابو داود راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا چې قسم وخوړو په قسم کې دا ووی انی بریء من الاسلام چې زه د اسلام نه بیزاره یم زه به د اسلام نه وتی یم که دا سړی ارادتنې دا خبره کړې چې زه کافر کېږم نو دی څه شو کافر شو وان کان صادقا که دی د قسم کې رښتیا یو دا قسم پوره کړي فلن يرجع الى الاسلام سالما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اسلام ته راواپس شو روغ رمټ راواپس نشو څنګه روغ رمټ راواپس نشو ولې د ګناه خبره وکړه صحیح د مسلمان دی خو ایمان باندې دوړه پرېوته داسې خبره زه به کافر دا زموږ د پښتانه به کوي زه به یهودی او زه به هندو یم داسې خبره شو نو دې سره کافر کېږي نه اوس والعیاذ بالله د یو سړي اراده ده چې زه کافر کېږم نو والعیاذ بالله کافر کېږي او جدا مسله ده خو عام دا خلک چې وي دوی نه کافران کېږي خو لوی ګناه کېږي او توبه به وباسي دویمه مسله اوس دا ده چې دا ښځه پرې طلاقېږي که نه نو ښځه پرې نه طلاقېږي دا خو طلاق الفاظ نه دي که زه تا سره پاتې شوم نو زه به کافر یم نو طلاق نشته نو ښځه پرې نه طلاقېږي نو اوس دې څه ده باندې کفاره ده دی به کفاره ورکوي د قسم دا یو قسمه قسم دی دا هم قسم دی یو سړی وایي والعیاذ بالله زه به کافر یم که ستا خواته درغلم د دې څه مطلب دی قسم دی لکه یو سړی زما دې په الله قسم وي زه به ستا خواله نه درځم دا هم قسم دی دا هم قسم دی خو د هغه الفاظ ناروا ده دا سړی دې ښځې ته قسم خوري چې زه تا سره نه پاتې کېږم او بیا ورسره پاتې شو ښځې طلاقه شو طلاق نه دا قسم دی نو دی به د قسم کفاره ورکوي د قسم کفاره به ذکر شوې ده چې دی به لسو مسکینانو له خوراک ورکوي یا لسو مسکینانو له کپړې دا د په اختیار کې دي او که دغې طاقت نه به 3 ورځې روجې نیسي دا به د فایدې لپاره ذکر کړو چې یو زنانه په حیض کې دې باندې طلاق واقع کېږي او که نه جمهور العلما دا وایي چې واقع کېږي او بعض محققین علما وایي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور دي هغه وایي چې نه واقع کېږي او زموږ خپل ځاني زړه په دې مسله باندې مطمئن دی الحمدلله چې د حیض په دوران کې زنانه نه طلاقېږي والله اعلم